هیواد کې د اخترونو په رارسېدو سره هممهاله د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړېږي. اوس چې د لوی اختر مخه ده، د کابل ښار اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو بیې دې کنټرول او وڅاري. د اختر په رانږدې کېدو سره د کابل ښار بازارونه د پیرودونکو له ګڼې ګوڼې ډک شوي دي. خو ورسره د خوراکي توکو او نورو اړینو موادو د بیو لوړوالي د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي او د دوی اقتصادي توان د بازار له نرخونو سره برابر نه دی. شواهد است بر مردم خیلی فقر و بیچاره چیز است. باید که همه مواد را چیزی کنترل بگیره دیگه، کم یک غریب و بیچاره گرفته بتونه یا چی بدونه یک دیگر در بغل از یک کاری بعد پلویش مراسم کنه. قابلش نیست شما میتونه. زه خپل کراچوانی کوم د ورځې 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ کار کوم، نو واسه زه غوړي اخلم په 1500 روپۍ په 1600 روپۍ د کوم جنازه پرې کوم. د حکومت نه مې دغه ایله ده چې باید نرخ لږ دغه خلکو باندې غږ وکړي، د دکاندارانو باندې چې دغه یو شی ارزانه. بل لور ته هټیوال بیا وایي افغان سوداګر پر دوی خوراکي توکي په لوړه بیه خرڅوي او مجبور دي چې د خپلې ګټې لپاره نرخونه لوړ کړي. مربوط تجارای کلان میشه، چون دکاندار است که اگر یک در په بالا شود مجبور است که در په سرش افزود کنه. اگر 20 جا شود 20 این کل کار در دست تجار است، کل مشکل که است تجار است. تجار که بلند کرد مجبور است دکاندار با فایده خود میبینه، یک در 20 بندازه بلند میکنه. ما که میبینیم دکاندار هستیم شاروالی دنبال میکنه نرخنامه را، اما مردم هم مجبور است میگه ما در مندهی این قدر میخریم چیزی که شاروالی نرخ داده پایینتر از بالاتر از نرخ شاروالی میخریم ما از مندهی. بازی تو مشکل است دیگه. مثلا یک پیب روغن نرخ شاروالی از مندهی که 100 روپیه یا 1.5 پایینتر است، ولی یا چون از اونجا میخرن بلندتر اینجا مجبور بلندتر سودا کنن. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي دوی د بازارونو د څارنې لپاره ځانګړي ټیمونه ګمارلي او هڅه کوي د بې ځایه نرخ لوړونې مخه ونیسي. ښاروالۍ کابل در حدود 4.5 سال است که در شهر کابل نرخنامه میده و این نرخنامه تمام مواد اولیه رو شامل میشه و در این حال تمام مواردی که امکان داره نرخ توسط از بالا یا پایین بره، از مسئله کرنسی گرفته تا موضوعات دیگر، کمیسیون منع احتکار و کنترل قیام بررسی میکنه و نرخی که در نرخنامه است نرخی است که شهروند یا مستهلک باید از استفاده بکنه. تمام مفاد پرچم فروش و همچنان عمده فروش و تمام مصارف سنجیده میشه. اگر کسی از این نرخ سرپیچی میکنه، ښاروالۍ کابل آماده است تا موارد تادیبی که در این باره وجود داره اجرا بکنه. نمبر تماس 155 هم در قسمتی که کسی شکایت از گران فروشی داشته باشه در خدمت شهروندای عزیز هست. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په رانږدې کېدو سره د ښار په بازارونو کې د پیرودونکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې چې ډیری یې د لوی اختر د راتګ لپاره په چمتووالي بوخت دي.